نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په ټولو ناول د کراچي ولایت د کراچي تنظیم هغه ملګري چې د شپه ورځ که زه په جیب کې وم څه مال چې په ما مشکل وخت راغلی نه یم او نور څه داسې بیمار شوی وم دغه تنظیم ملګري او د کراچۍ د بل او بل افغان ملګري ماته ولاړ زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم. ملګریو بیا هغه خلک چې همیشه دپاره د مظلوم ولس سره دوی ولاړ دي د مظلوم ولس اواز یې پورته کړی دی هغه په ټوله نړۍ په ټوله دنیا کې دي موږ د هغوی ټوله ډېره شکریا ادا کوو. مګرې لکه څرنګه چې تاسو ته پته شته چې ریاست همیشه دپاره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلومو خلکو باندې د ظلم لار اختیار کړې ده. دغه سلسله کې چې کله په لر او بر افغان کې پاکستاني ریاستي ادارې خپله دهشتګردي خلک اغوا کول ورکول لاپته کول ورکول او بېځایه اپریشن کول او دغه خبرې کول چې بې ګناه خلک به مړه کړه په اپریشن کې به ویل چې موږ دهشتګرد مړه کړل د هغې په خلاف چې کله هم تنظیم پي ټي ایم راپورته شه او د ریاستي ادارې او د ریاستي جرنیلانو تر مخامخ ودرېده او د ریاستي جرنیلانو لاس ونیوه چې دا ظلم دې کړی دی نور په دا خاوره باندې تجاوز په دغه سلسله کې زه په خپله ګرفتاري باندې خبرې نه درته کوم ولې چې دا د مشترک په قانوني مقصد کې او په لر او بر افغان کې دا بلکل ویرېدونکې خبرې دي. جیلونه مرګونه قیدونه دا څه خبرې نه دي. ملګري دا یوه یاده وساتئ چې د پاکستان د فوج مشر باجوه دا ویلي وو په پارلیمنټ هاوس کې چې په تایید بریفینګ و په هغه کې وویل چې پوښتنه نه وکړه چې علي وزیر نو ته یې خلاص کړ یا ته ورته ووایه ده ورته وویل چې علي وزیر چې معافي ونه غواړي زه یې تر هغو پورې دا نه پرېږدوم. ما ورته وویل چې په هغه وخت باجوه کاروايي ټویټ وکړ. ما ورته وویل چې باجوه هغه یاد وخت یاد کړه چې په بنګالیانو کې د تا فوجونه ټوپکونه چې دی جذبوله دلته کراچۍ ته راغی دا نور الله په دې کې ګواه دی چې ده میجران او کرنیوال راولېږل چې د ما سره د مېلاو شي. ما ورته وویل چې تر څو پورې مې دی په ګونډو کړی نه وي تر هغې ملګري دا یوه یاده وساتئ. باجوه او د ده کمپنۍ د ده کمپنۍ مطلب د پاکستان ریاستي ادارې په د پښتون خاوره په لر او بر افغان چې څومره یې ظلم کړی دی په هغې د معافي وغواړي. کار د په دې سټیج په دې ذمهوار سټیج باندې زه دوی ته چیلنج ورکوم چې دا یاده وساته چې ته به معافي غواړې که معافي نه ونه غوښتله دا خلک به راوځي دا به د ګریوان رانشي او په تا به معافي غواړي. نن په دا خاوره باندې چې وګورئ نن په
کراچي کې د امن ژوند دی. نن چې کله هر کله پر خاوره باندې بیا یو دی د دهشتګردي لهر راوسته. نن په پېښور کې دمکه وشوه، خلک څه وایي، پولیس څه وایي، ریاستي ادارې په خپل افسران څه وایي، هغه وایي یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. مگر ما شپږ میاشتې دلته جیل تېر کړو، دا څه خبره نه ده. دوه میاشتې یا شپږ میاشتې خو ما ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی د پاکستان ریاستي ادارې دا د خپل وخت په ناجایزه پیدا واخیسته. اوس د موږ وخت دی، ټول به موږ هغه کار در باندې کوو او تاسو وړه وړه ماشومان او بچیان جوړوئ. نو زه یو ځل بیا د تاسو ډېره شکریه ادا کوم. د موږ تحریک په رواني د منظور په مشرۍ کې ملي مشر منظور او انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا ډاډګرنه درکوم چې د تاسو د زیاتي بدل به اخلو. د ریاستي ادارې هغه د پولیس سره شوي دي، هغه د ملیس سره شوي دي، هغه د خزادارو سره شوي دي، هغه د نورو ادارو سره شوي دي. هغه سره موږ په څنګ باندې ولاړ یو. دا د ریجن، دا د امریکې په اما باندې، دا د برطانیې په اما باندې، دا د پاکستان کراکش فوج موږ دې ته مزید اجازت نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره باندې د نوره پرېښودنه وکړي. خبره اوس په پارلیمنټ کې چا لوړ منسټر خبره وکړه، د ضرب اعظم خبره وکړه چې په وزیرستان کې به بیا د ضرب اعظم غوندې اپریشن کېږي. زه ورته وایم په پارلیمنټ کې به هم ورته وایم او دلته به ورته وایم چې راشه وزیرستان ته چې غاښونه دې وګڼي، راشه چې تا ته دلار ته وښیم چې د مذهب نه نجایزه پیدا د ډالرو په ایما کې مذهب خرڅول، د شهادت په نامه باندې پښتانه ورغړول او په هغه خاوره باندې چې تر اوسه پورې همیشه دپاره ژوند په غیرت باندې تېر کړی دی، د همیشه دپاره په مختلفو نامونو باندې د برطاني سامراج د امریکې استعمار باندې دا دغه خاوره ژغورلې ده. نو انشاءالله تعالی تاسو به تیار وئ، چمتو یې، چمتو یې. دا بله شیراتو نړو بل او په 19 تاریخ باندې دلته په کراچي کې جلسه ده. انشاءالله تاسو به دا انور هم د هغې ملګرې نه پوښتنه وکړې. دا خبره ټیک نه ده چې زه یې کوم، خو ورته ووایل چې په جیل کې مې څه روبېټې کړي وې. ما په کرسۍ باندې نه پرېښود، ما ورته چې تاسو قاتلان یې په کرسۍ باندې کښېنئ. په عدالت ته راغلل، د عدالت په مخې نه به ما وشړل. نو انشاءالله تعالی د انور د نقیب انتقام به موږ په هر صورت باندې اخلو او د انور هغه ظالمه چهره چې پاکستان ریاست پټه کړې ده او بار بار یې پټوي او دا د عدالت نه یې دی که بری کړ، د عوامي عدالت یې نه دی بری کړی. عوامي نو انشاءالله په 19 تاریخ باندې به جلسه وي. د تاسو دا ټول مشران، نورالله دی، دا نور ملګري، د دې نه ټوله یو ځل بیا د کراچۍ تنظیم د ملګرو زه شکریه ادا